اسلامي امارت ولې د دوحې په غونډه کې ګډون ونه کړ؟ چې افغانستان حضور ونه لري، هغه غونډه چې یو طرفه وي، هغه غونډه چې فرمایشي وي، هغه هېڅکله هم د افغانستان حالات شنونکي د دې غونډې په اړه څه وایي؟ طبیعي خبره ده، حکومتونه خپل د ګټو دپاره تصمیم نیسي. د دوحې غونډې هدف څه شی و؟ د افغانستان په اړه د دوحې ناستې په تړاو د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه. ولې دغه غونډه په قطر هیواد کې جوړه شوه؟ اسلامي امارت د دوحې غونډې په اړه دریځ اعلان کړ. د افغانستان اسلامي امارت د دوحې غونډې په اړه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې غونډه کې بې نتیجې ګډون ګټور نه دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې ویل شوي چې موږ ملګرو ملتونو ته واضحه کړې ده که اسلامي امارت یوازینی مسؤل لوري په توګه د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي او د دوحې ناسته کې د افغانستان پلاوي او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه پر ټولو مسایلو واضحه خبرونو زمینه برابر. سیاسي شنونکي د دې غونډې په اړه څه وایي؟ لکه څنګه چې ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو باندې په دوحه کې غونډه رابللې ده، له پیله د دې غونډې دا دویم پړاو دی چې بې پایلې به ترسره کیږي. موږ ولیدل په تیر ځل د دې غونډې لومړی پړاو هم بې پایلې و، دا پړاو هم همغه شان موږ ارزوو، په دې معنا چې ور دمخه له دې غونډې څخه دوه مهم څرکونه څرګندېږي. ملګري ملتونه غواړي چې دا څرکونه وړاندې کړي چې هغه ور دمخه تپ سوي دي. یو دا چې دوی نړیواله اجماع غواړي رامنځته کړي د افغانستان په تړاو باندې، له افغانستان سره د تعامل په تړاو باندې. یو بله خبره دا چې د افغانستان په ننني حالاتو سره تړلي ټول اړخونه چې دي، هغه که کورنونه دي که بهرني سازمانونه او هیوادونه دي، هغوی ته دا څرک وړاندې کړي لکه د بون د کانفرانس په شکل باندې دغسې یو څه په دغسې یوه لاره باندې تګ مزل څرک وړاندې کوي چې ور دمخه دا دواړه شنډ دي. په دې معنا باندې چې هغه غونډه کې چې افغانستان حضور ونه لري، هغه غونډه چې یو طرفه وي، هغه غونډه چې فرمایشي وي، هغه هېڅکله هم د افغانستان حالات ته بدلون نسي ورکولی، کوم اغېزه نسي ښندلی. موږ وینو افغانستان نن 90مه لسیزه کې نه ده، نه هغسې شرایط دي، نه هغسې کوم نظام دلته رامنځته شوی دی چې هغه خپلمنځي اختلافات ولري او یا هم وکولی سي د کوم هیواد تر اغېزې لاندې راسي. نن ورځ افغانستان مستقل ده، په خپلو پریکړو کې، سیاستونو کې، تعاملاتو کې هر هیواد ته، هر لوري ته براله اعلان کوي، په مستقله توګه باندې دوی سره تعامل کوي، دوی سره خبرې اترې کوي. غربیان په راز کې امریکا په دې پوه سوي دي چې ننني تعاملات دي زموږ د نظام او د افغانستان. طبیعي خبره ده، حکومتونه خپل د ګټو دپاره تصمیم نیسي او همیشه کوشش کوي چې خپل پر ګټو باندې راوګرځي، خپل د ملت پر ګټو باندې راوګرځي. زه په دې باور یم چې امارت ګټه په پاته کولو کې بللې ده. امارت حکومت تصمیم نیو، هغو ګټه په دې کې بللې ده چې موږ باید ولاړ نوسو، ځکه چې موږ ته د ونې مفید نه دی او موږ ته ګټه نه کوي. نه، دا هم یو نیمګړتیا ده. ملګرو ملتونه وي، که همسایه هېوادونه وي، که نړیوال وي، په هغه غونډو کې چې اسلامي امارت ګډون نه دی کړی، هغو اکثریت نتیجه هم نه ده ورکړې، ځکه چې پیچ اخیستی دی، ځکه چې تاو یې اخیستی دی، خبرې په بله خوا تللي دي، بحث په بله خوا باندې تللی دی. نو ښه طریقه یې دا وه چې امارت او ملګري ملتونو چې کومې خبرې سره کولې او نتیجې ته رسېدلي وای، امارت ګډون کړی وای. ملګري ملتونو ته زما په نظر یو پیغام یې دا دی چې که زموږ په اړه باندې تاسې کوم تصمیم نیسئ، موږ په جریان کې اچوئ. دلته یو سرنوشت موجود دی، دلته یو څوک موجود دی چې د دې هېواد رهبري مخته وړي او دغه غونډه چې دا اوس په قطر کې جوړه شوې دا د افغانستان په اړه ده، دا داسې نه ده د سیمې هېوادونه راټول شوي دي، دا د افغانستان په اړه ده. خبرې به په دغه کې کېږي، شیان په دغه کې کېږي. نو نه ګډون یې د ملګرو د ملتونو دپاره هم په خیر نه بولم، د دوی هغه شوره، هغه ارزښت، هغه اهمیت له لاسه ورکوي. کاشکې چې داسې شوي وای چې امارت ګډون پکې کړی وای، کاشکې داسې شوي وای چې او ملګرو ملتونو د خبرې منلې وای، دغه شیان سره رامابیسه شوي وای، بیا به دغه ستونزې و، دا خبرې و، دا شاتو مخ ته دا شیان به نه راولاړېدلی، نورې خبرې مبرې به نه راولاړېدلی.